السلام علیکم دوستانو، امید لرم ټول به روغ جوړ استئ. نننۍ ویډیو کې موږ یو څو جملې وایو. د جملې چې کله موږ نه غلطي وشي، یو کار موږ نه وشي او هغه موږ قبول کړو یا د هغې په اړه موږ معذرت غواړو، نو دا ټولې جملې هغې پورې تړلې دي. نو ویډیو در سره تر اخره وګورئ. لومړی سنټنس یا جمله چې ده هغه موږ داسې وایو: سوري مای میسټیک. که چېرته عجله کې کویک خبره کې زر خبره ختمول غواړې، نو ته ویلی شي سوري مای میسټیک، بخښنه غواړم زما خطا وه. دا زر عجله کې خلک وي سوري مای میسټیک، چا سره ولګېږي، چا سره ډغره وکړي، دا ته ویلی شي سوري مای میسټیک، بخښنه غواړم زما خطا وه، یا آیم سوري مای میسټیک، زه بخښنه غواړم زما خطا وه. نو لنډ ویل سوري مای میسټیک، بخښنه غواړم زما خطا وه. It's my mistake. It's my mistake. غلطی زما ده. It's my mistake. غلطی زما ده. یا موږ ویلی شو زما تیروتنه ده. د یو جملې سره سوري اضافه کول دا ډیر ښه. مثال او سوري it's my mistake. او زه بخښنه غواړم دا زما غلطی وه. دلته it's my mistake غلطی زما ده یا زما تیروتنه ده. سوري ایډ کول هغه تاسو پورې اړه لري. I was wrong. I was wrong. زه غلط وم. I was wrong. زه غلط وم یا زه په غلطه وم. مثال زه وایم I'm sorry I was wrong. بخښنه غواړم زه غلط وم یا زما غلطي وه، زه په غلطه کې وم. لکه څنګه چې ما وویلې مختلف طریقو سره موږ دا وایو په مختلفو جملو کې. نو ویډیو در سره تر اینډ پورې وګورئ. I accept my mistake. I accept my mistake. I accept my mistake. زه خپله غلطي قبلوم. کله چې ته چاته وایې چې او زه پوه نه شوم، زه قبلومه، دا ما نه وشو. I accept my mistake. زه خپله غلطي قبلوم یا زه خپله خطا منم. I accept my mistake. accept کول یعنی قبلول. زه خپله غلطي قبلوم یا زه خپله خطا منم. I regret my mistake. I regret my mistake. I regret my mistake. زه پر خپلې خطا پښیمانه یم. regret ویل کېږي پښیمانتیا ظاهرول. I regret my mistake. زه پر خپلې خطا پښیمانه یم. زه د خپلې غلطۍ افسوس کوم، یا داسې ویلی شو د خپلې غلطۍ افسوس کوم. I regret کله چې ته پښیمانه شې نو ته regret word use کې. I regret my mistake. زه پر خپلې خطا پښیمانه یم یا ویلی شو زه د خپلې غلطۍ افسوس کوم. It happened because of me. It happened because of me. It happened because of me. دا زما له لاسه وشو، دا زما د وجې وشو. It happened because of me. دا زما له لاسه وشو، یعنی دا زما په وجه وشو. نو موږ دا جمله هم استعمالوو شو کویک په منډه کې. Oh it happened because of me. دا زما له لاسه وشو، دا زما نه تر سره شو. د سوري سره جمله مکمل کېږي. Oh sorry it happened because of me. Oh بخښنه غواړم دا زما له لاسه وشو. I am to blame. I am to blame. زه پکې ملامت یم یا زه ملامت یم. I am to blame یعنی دا blame الزام تهمت زما د سره وشو، په ما باندې راغی. I am to blame. زه پکې ملامت یم. یو خبر روانه یو چې کېږي چې دا چا نه وشو یا څه وشو، ته ورته وایي I am to blame. زه پکې ملامت یم. یا د هغې نه مخکې خپله خبر اخیستل I am to blame. زه پکې ملامت یم. I admit my mistake. دا هم د accept غونډې دی. accept او admit کول دواړه یو معنا قبلول دي. I admit my mistake. زه خپله تیروتنه منم، زه خپله غلطي منم. I admit my mistake. بحث دوران کې اکثره خلک وایي صحیح ده زه خپله غلطي منم. I admit my mistake. زه خپله تیروتنه یا غلطي منم. That's on me. That's on me. That's on me. دا زما په غاړه ده. That's on me. دا زما په غاړه ده. د دې موږ دوه ځایونو کې یوزیج کولی شو، استعمال د دې کولی شو چې یو څه خبرې یعنی مثال خپله خطا خپله خبر منل that's on me یعنی دا زما په غاړه شو. او یو ځای کې چې کله موږ ټریټ یو ډینر خوراک چې ته ځو او د هغې پیسې څوک ورکول غواړي هغه وایي that's on me یعنی دا ډینر دا خوراک دا هر څه په ما شو، د دې قیمت پیسې ورکول دا په ما شو. that's on me. دا زما په غاړه ده یا زما په غاړه شو. که چېرته غلطي نه مني نو داسې ویلی شي that was a mistake. That was a mistake. دا غلطي وه.
دا یو اشتباه و، یا ویلی شو دا یو اشتباه و، دا غلطی و یعنی غلطی وشوه. That was a mistake. دا یو غلطی و یا یو غلطی وشوه. That was a mistake. لکه مثال پوره جمله کې چې ویم I'm sorry that was a mistake but that was a mistake. I'm sorry but that was a mistake. بخنه غواړم خو دا یو غلطی و. کله هم یو کار وشي د هغې په اړه موږ ښه احساس نه کوو، موږ هغې باندې خفه شو، بد احساس پې کوو، نو موږ دا جمله استعمالولی شو I feel bad about it. I feel bad about it. زه پرې خواشینی یم. I feel bad about it. زه پرې خواشینی یم. زه په دې خفه شوم، یا موږ داسې هم ویلی شو زه په دې خفه شوم. او زیاتره وخت یو څوک درته یو حادثه یو قصه وکړي، هغې دپاره دا جمله موږ هم استعمالولی شو. ته ورته ویلی شي Oh I feel bad about it. زه پرې خواشینی شوم، یعنې هغه حادثه باندې خواشینی شوم. او یا که تنه غلطي وشي ته ویلی شي I feel bad about it. زه په دې کار کولو خفه شوم. نو دا مربوط د هغه ځای د حالاتو دی. تاسو کولی شئ مختلف ځایونو کې دا استعمال کړئ. موږ زیاتره وخت داسې هم وایو کاش دا کار ما نه وی کړی. مثال موږ داسې وایو I shouldn't have done that. I shouldn't یا should not یو شی راځي دواړه. I shouldn't have done that. I shouldn't have done that. ما باید داسې نه وی کړی. I shouldn't have done that. ما باید داسې نه وی کړی. نو موږ داسې استعمالولی شو. I didn't mean that. I didn't mean that. زما دا مطلب نه و. بعضې وخت کې ستا د خبرې نه خلک مختلف مطلب یا بل مطلب ترې واخلي. ته ورته I didn't mean that. زما دا مطلب نه و. یا تا نه یو خطا کې دا کار وشي، یو خبر در نه وځي، ته ویلی شي I didn't mean that. زما مطلب دا نه و چې دا کار زما نه وشي یا دا خبر زه وکم. I didn't mean that. زما دا مطلب نه و. او یا هم ویلی شو I meant something else. I meant something else. mean meant. I meant something else. زما مطلب بل څه و. I meant something else. زما مطلب بل څه و. I take the blame. direct خبره چې کله څوک کوي ویلی شي I take the blame. زه ملامتۍ منم. زه ملامتیا منم. I take the blame. زه ملامتیا منم. یا ویلی شو زه پړه په غاړه اخلم. پړه یعنی هماغه غلطي، الزام، تهمت، یعنی د دې خبرې ملامتیا زه په غاړه اخلم. I take the blame. زه ملامتۍ منم یا ملامتیا په غاړه اخلم. او ټول نه last one موږ ویلی شو I was at fault. I was at fault. زه په غلطه وم یا زه په غلطۍ کې وم. I was at fault. مثال زه ویم بیا ورسره sorry add کوم I'm sorry I was at fault. بخښنه غواړم زه په غلطه وم یا زه په غلطۍ وم. نو دا ټولې جملې موږ هغه وخت کارو کله چې موږ نه یو کار وشي او هغه خبره بېرته موږ راټولو، نو موږ دا جملې استعمالولی شو مختلف حالاتو کې. خپله غلطي منل هم او excuse یعنې بخښنه غوښتل هم شي. excuse یعنې چا نه معذرت کول.